په دې کې شک نشته چې ستاسې ماشومان ستاسې کښت دی. دوی به په راتلونکي کې لویان کیږي او دې ټولنې ته به د یوې بشري ټولنې په وړاندې باندې مسؤل کسان وړاندې کیږي. دا مهمه نه ده چې هغوی ته یوازې ډوډۍ، خوراک او پوشاک ورکوي، بلکې تر ټولو مهمه چاره د هغوی تربیه او روزنه ده. هغه پلار چې پر خپلو اولادونو معنوي سرمایه ګذاري کړې وي، د هغوی په روزنه کې په پراخه کچه خپل د پلار په حیث مسؤلیت ادا کړی وي، په ټولنه کې اولادونه د خاصو انسانانو په برخه کې ځای لري. هغوی بیا په وګړو نه بلکې په سړیو یادېږي. او که یوازې ستاسې تمرکز پر دې وي چې په نس یې ماړه که، لباس ور واغونده، نور اخواته شی نه غواړي، دا چندانې تدبیر او کار نه دی. تاسې په اولادونو باندې یو داسې سرمایه ګذاري وکړئ چې ستاسې د وفات څخه وروسته هم تاسو ته مستقیم ثواب در ورسېږي، او د دوی هره د نیکۍ کړنه ستاسې په حق کې او ستاسې د اعمالو په عملنامه کې ولیکل شي. دا هله شونې ده چې د یو مسؤل پلار په حیث باندې خپل مسؤلیت او رسالت وپېژنئ. راځئ د همدې اولادونو او دې سرمایه ګذارۍ لپاره نن لاس په کار شو، تر څو دوی ښه او هوسا راتلونکی ولري. السلام علیکم.